تاسو داسې فلټرې اخیستلی شئ په خپلو تصویرونو باندې داسې ښایسته ښایسته فلټرې لګولی شئ چې هغه فلټرې په آیفون کې هم نه وي. د هغې کیمرې کوم استعمال چې دی هغه ډېر آسان هم دی. په کې تاسو سټوري هم شیر کولی شئ، ملګري پکې هم جوړولی شئ، نور پکې هم ډېر ښایسته ښایسته آپشنان دي. نو قدرمنو ویډیو راسره طرفه یې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ ما خو دې نه مخکې یو اپلیکیشن ورځ دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړه. دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ دا نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته یو اپلیکیشن ضرورت وي. همدغه اپلیکیشن به د ډسکرپشن نه یا د کمنټس نه تاسو خپل موبایل ته راډاونلوډ کله چې دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته راډاونلوډ کړئ تاسو دا شی نه انټرفیس راشي. ټیک ده، دا تاسو یو کیمرا ده، صحیح ده. اوس که لاندې تاسو راشئ د کیمرې سره په خوا کې دلته کې بل یو آپشن دی. ټیک ده، دا وګورئ، دا پکې تاسو ته مختلف فلټرې چې دي هغه ملاویږي. دا وګورئ دلته کې مختلف فلټر موډز دي. ټیک ده، چې کوم فلټر هم تاسو خوښ وي، سمپل هم هغه فلټر چې دی هغه تاسو لګولی شئ، چشمې، کیپس وغیره هر څه چې دي همدغه شانتې دلته کې تاسو که وګورئ تاسو ته په دې کې بیا ډیټ ښایي. ټیک ده، لاندې دا وګورئ ډیټ تاسو ته ښایي، ټایم به درته پکې هم ښایي. نور هم ډېر زیات دي کې تاسو مختلف کوم کریټ آپشن چې دی دا پکې هم شته دی. ټیک ده، ایری آټن هم دی کې دا وګورئ مختلف کریشنز پکې تاسو کولی شئ. ټیک ده، دغه شانتې نور هم تاسو په دې کې ملګري ایډ کولی شئ. دا وګورئ دلته کې څوک هم سنیپ چیټ ایډ کوي نو تاسو ته به د هغه سټوریز راځي، ستا سټوري به هغه هم کتلی شي. ډېر زیات فرینډس پکې تاسو چې دي هغه جوړولی شئ. مختلف په هر چا کوم سټوري چې ده د هر کس نو دغه سټوري پکې هم تاسو کتلی شئ. دلته کې دا وګورئ ایډ فرینډ یو نشان یې تاسو له راکړی دی. دلته کې که تاسو کانټیکټس وي یا بل څوک وي نو هغه سمپل تاسو د دې ځای کې نڅټئ ځان سره ایډ کولی هم شئ. نو قدرمنو دا یو ډېره ښکلې کیمرا ده، ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. تر اوسه پورې به تاسو ته چا هم نه وي ښودلی. امید لرم چې خوښ شوي به مې، که خوښ شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب ول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.